افغانان که د شطرنج دانې لیکوال خالقیار احمدزی وړمه ورځ د برطانیې شهزاده هری خپل د خاطراتو په کتاب کې چې تازه خپور شوی یو نادره اعتراف وکړ. هغه اعتراف چې له کلونو یې افغانانو ادعا درلوده خو د دوی تر چتر لاندې لاسپوسي افغان نمایا رژیم چارواکو تر پرونه خیالي تبلیغات بلل. شهزاده ولیکل چې په افغانستان کې 25 کسان وژلي او په وینا یې چې د دغه 25 کسانو د وژلو پر وخت ما داسې فکر کاوه چې دا انسانان نه دي د شطرنج دانې دي. نادره خدا ده چې نوموړی وایي چې نه پر دې کار فخر کوي او نه هم پرې خفه دی ځکه وژل سوي افغانان وو. تر دې مهاله د یاد شهزاده څرګندونو ته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کسانو غبرګون ښودلی دي خو د هغه مهال د واکمن رژیم هیڅ کوم چارواکي یې په هکله تبصره نه ده کړې. دا وه د هغه بشرپالو او انسان دوستو یو کوچنی اعتراف. تر دې ور اخوا چې دوی به پړندیو بمباریو وحشانه شپنیو چاپو او نورو عملیاتو کې څومره زیات وژنې کړي یو خدای جل جلاله ته معلومات شته خو وخت پر وخت به دا جرائم د دوی په ژبو په غیر اختیاري توګه همداسې جاري کیږي او د کسات لپاره به الله جل جلاله خلق پیدا کوي. د دغه برطانوي شهزاده څرګندونې دا ښیي چې دا د دوی فردي تصمیم نه بلکې د دغه هیواد د پوځ پالیسي وه چې په افغانستان کې خپلو عسکرو ته په عملي صحنه کې انسان وژنه ور زده کړي. دغه راز دا هم جوته شوه چې په افغان جګړه کې شکیلو هیوادونو دلته خپلې نوي او ممنوع وسلې هم امتحان کړي دي. ګیله ځکه نه کوو چې دغه ماتې خوړلي دښمن به خود دا جنایت کوه ځکه دا یې دریم ځل تیری وه چې د افغانستان په دښتو کې له فضیحانه او شرمونکې ماتې سره مخ کیږي. د وخت افغان نما چارواکي هم د بهرنیانو د جنگي جنایتونو تشویقونکي وو او هیڅکله یې د ملکي افغانانو د ژوند سر او مال پوښتنه له بهرنیانو ونه کړه. د وخت شاه شجاع اشرف غني پر شینوارو د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم د اچولو حمایت وکړ. هره ورځ به په ډیر ویاړ د طالبانو تر عنوان لاندې د افغانانو له وژلو څخه په ډیر افتخار یادونه کوله. د تیرې ادارې پر مهال له افغانانو له ژوند او عزت سره عدم علاقه او د ارګ له سړو او بې روحه اعلامیو څخه ټولو ته ښه څرګنده وه. وایي ځینې چې په پردي اخور لوی شي د خپلوۍ هیلې باید ورته ونه شي. موږ د تیرې شل کلنې ادارې عالي جنابان چې ملت به څومره جګړو اورونو په منځ کې وو هومره به دوی یې نندارې ته د خوشحالۍ احساس کاوه. په ډاګه به یې د خپل مقاومت نسبت واشنګټن ساتنې ته کاوه. تل به یې د بهرنیانو په مالي ځاني زیانونو د ویرې ساندې وهلې خو تر پایه د کوم افغان په درد د غم اوښکې توی نه کړې. دغه افغان نما چارواکي چې له افغانستانه د بهرنیانو د وتلو پر مهال د هغوی له کډو سره یو ځای بسترې وتړلې داسې روزل شوي وه چې د باور له مخې تر هغو یې نوي نسل ځای نه وي نیولی. دوی ته به د افغانیت نوم هم پیغوریز نشان ښکاري. کله دې کرایي غلامانو یو قدم ورتیر شو او د بشر حقوقو دعواداران وارزوو نو له دې کوچني اقرار څخه فهمولی شو چې دوی تر کومې کچې بشریت ته احترام درلود او لري. په داسې حال کې چې هاري او ملګري یې دلته د اشغال لپاره راغلي وه د افغانستان ځمکه او فضا یې تر ظالمانه چتر لاندې راوستې وه او د افغانانو پر سرونه یې میچنې سرخولې. بیا هم تر دې مهاله د نوموړي تازه اقرار ته د بشري حقوقو سازمان نړیوالې جنایي محکمې د بشري نړیوال سازمان ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا او اروپایي هیوادونو مشرانو د لسګونو مسلمانو هیوادونو ولسمشرانو د علماو نړیوالې اتحادیې لویو دیني او فکري بنسټونو او ګاونډیو هیوادونو هیڅ یو کوچنی غبرګون هم نه دی ښودلی. بالمقابل که یوه افغان چارواکي ورته ادعا کړې وای چې د خپل هیواد د ازادۍ له خپلې عقیدې ناموس او عزت څخه د ساتنې په پار یې څو تنه بهرني پوځیان وژلي وای تاسو به د نړیوالو بشردوستۍ نړۍ د زړهسوي شعاریزې چغې لیدلې وای. هغوی چې پرون یې د جورج بوش د صلیبي جګړې اعلان ته د شک په سترګه کتل اوس باید په دې وپوهیږي چې تیر شل کلن انقلاب کې امریکا او ملګري یې دومره بشردوستان هم نه ول چې د القاعده د بیخکیني لپاره هلته شل کلونه په ټریلیونونه ډالره مصرف کړي. هغوی یوازې صلیبي افکار درلودل او دلته یې د پلي کېدو لپاره له جګړیزو فکري فرهنګي او هر
هرې ممکنې لارې کار واخیست څو افغان ټولنه پرې ښکار کړي. هوکې له پورته تبصرې څخه څرګنده شوه چې نړیوال څوک وه، ولې یې موږ افغانان په ډلو ډلو وژلو او ولې مو پر ډله ییزه وژنه خوښ دي. په پای کې افغانانو ته د پردیو او خپلو جنایت یو ډول ښکارېدل، ځکه کوم افغاننما څېرو ته چې دلته تاج او تخت ورسپارل شوی و د همدې لپاره وه چې یا د افغانانو وجودي ځواک ختم کړي یا یې فکري دوستان کړي. هغوی خپلو بهرني بادارانو ته د نزدېکت او له هغوی د امتیازاتو ترلاسه کولو په خاطر د خپلو افغانانو په سر سوداوي کولې. موږ ویلی شو چې څومره د هغه مهال د کابل کاواکه رژیم مستقیما د افغان ولس په عام وژنه کې لاس درلوده، همدومره یې بهرني باداران هم د خپلو ګوډاګیانو د نه کنټرول او بې پروایي له امله په همدې جنایاتو کې ورسره شریک وه. گویا د ملکي تلفاتو اصلي عاملین هغه ځواکمن نړیوال قوتونه دي چې د کابل رژیم پالنه یې کوله خو کنټرول یې نه. امریکا او متحدین یې د افغانانو پوروړي دي، باید د ټولو اوښتو خساراتو جبیره ورکړي او په نړیواله کچه له دغه ځورېدلي ملت څخه بخښنه وغواړي، خو داسې بخښنه چې په ملګرو ملتونو سازمان او په تاریخ کې ثبت